Sir, may I come in? Yes. سر تاسو چې انټرویو لکم کسان راغوتي او پوره شول راوي غواړم بالکل راوي غواړم. May I come in, sir? Yes. زه انټرویو شروع کوو. جی. محترمه تاسو خپل تعارف وکړئ. सर जी زما نام هو جمشید پیر سکندر شاه باچا دی. ماشاءالله جی. څومره اوږد نوم مو دی. زه پکې یو کپ چای وڅښم. تاسو د خپل نوم جاري کړئ. بالکل جی زه به خپل نوم جاري ساتم دا خو به بیا ماښام شي ځکه چې زما د افغان خاندان ماشاءالله ډېر اوږده اوږده نومونه دي. ماشاءالله. او جی. ښه دا راته ووایئ کوالیفیکیشن مو څه دی؟ کوالیفیکیشن خو چې کوم دی نو ما د خیره سره ایم ای کړې ده او هغې نه بعد مې میټرک ته اراده ده. جی. او بل جناب یو خبره پکې دا هم منشن کومه جی. چې کوم د آی ټي کورس وي د یو کال هغه ما د خیره سره په 4 میاشتو کې کړی دی. دې کورس کې تاسو څه څه زده کړي دي او څه څه کولی شئ؟ دې کې خو چې ما ډېر څه زده کړي دي شوبیز فیلډ نه پکې ډېر واقف یم د اردو ډرامې پې کتې شم د پښتو پې کتې شم په تېره د پښتو فلمونه خو داسې شړق پړق کې که نه چې بس غږ یې مه کوئ جي. ښه جي. او دفتري کم کارونه پې کولی شئ؟ دفتري جي هر یو کار پې کولی شم. ښه جي. او جي. نو په دفتر کې زموږ د کمپیوټر آن دی دا به څنګه اف کوئ؟ نو بس دا خو ډېر اسان دی جناب دا خو زه به درته وښیم چې څنګه کېږي زه خو د دې د ګوټ نه خبر یم. بالکل دا نور محترمان جی. به درنه زده کړي تاسو د کمپیوټر بند کړئ. ښه جي بالکل جناب دا خو ډېر اسان حل دی. ګورئ جي ښه زه تاسو ته اوس کمپیوټر بند کړم. بند شو جي. ویری ګډ کیسه دې وته ختمه کړه. دا خو جي معمولي خبره ده غټ کیسونه راته ښیي. ښه جي اوس د دې محترم نمبر شو. محترمه تاسو څه نوم دی؟ زما بیا لکه وایه سالنډې دې ګو راته. زما حمید نوم دی حمید. ماشاءالله شکر دې خدایه چې دا نوم دې ووایه. ښه جي ته څه څه کولی شې؟ هلکه یو کپ چای پکې راوړه دی چې دا خبره پوره کړې هغې به راوړه یو کپ چای څښم. ولې وایه که نه زه چای پخولی شم چای دفتر ته راغلی یو که هوټل دی ښه وایه جي مخکې وایه. زه چای ډېر ښه پخولی شم. نو دا خو دفتر دی او خو دا ته چې کوم حساب سره چای پخې نو کېدای شي زما مېلمه به واپس تلېږي. یا لکه پهلوانه دا ته دومره خاندې راخاندې ته خپل تعارف وکړه که نه. جی زما شمنی خان شوقي نوم دی جی او زه په ټریکټر پوهېږم په اکسلیټر پوهېږم په کمپیوټر پوهېږم په جنریټر پوهېږم جی په ټر چې پکې راځي پوهېږم جی. ماشاءالله په هر یو ټر پوهېږي. او جی بالکل او بل یو څیز دی په ما کې جی چې کله وای فای خرابه شي که نه جی نو زه بیا کنیکټ کولی شم جی. هغه څنګه؟ هغه داسې چې جی ګاونډیانو نه یې خوا کې دفتر نه جی پاسورډ راغستی شم. ماشاءالله سم هیکر یې بیخي غلی شئ. هلکانو تاسو ټولو برتي شوئ. ته مې هم برتي کړې ته مې هم برتي کړې او شوقي ته مې هم برتي کړې. خو دا راته ووایه چې ته شوقي ده صحیح د چو هم د لاس. تاسو به د کمپیوټر کار کوئ ته بچې پخې او شوقي ته خو بار یو ټر پوهېږي او چې وای فای خرابه شي نو پاسورډ خو به راچپه کېږي که نه. منیجره تا ټول برتي کړه موږ دې برتي نه کړو.